الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الآية. ډیرو قدرمنو مشرانو، ځوانانو او د پیغام ټي وي، تلویزیون او قنات مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د نن درس عنوان دی اقسام الناس فی الولاء والبراء. د خلکو تقسیم په مسله د دوستی او دشمنی کې، یا په بل تعبیر الولاء والبراء، الموالات والمعادات، چې دوستی او دشمنی د مسلمان د پاره د شریعت په رڼا کې هغه څه ده. قدرمنو، الولاء والبراء د الله د پاره دوستی، د الله د پاره دشمنی، دا د اسلامی عقیده د اصول څخه دی. بلکې که داسې ووایو چې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې د لوازماتونه او مستلزماتونه دي، نو دا څه بعیده خبره نه ده. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه په دې موضوع باندې ډېرې ښه لیکنې لري او په خپلو تألیفاتو مصنفاتو کې دا خبره کړې چې د اسلام د اصولو نه یو اصل، د اسلامی عقیده د بنیادونو نه یو بنیاد دی چې مسلمان به د یو چا سره محبت لري، مینه لري د الله د وجې، او د چا سره به بغض و عداوت و دشمنی لري د الله جل شانه د وجې نه. او په دې باب ګڼ شمېر نصوص دي، آیتونه دي، احادیث دي، اقوال د صحابو دي، اقوال د سلف و صالحینو دي، چې په مورد الولاء والبراء کې یا معادات او موالات کې یا دوستی او دشمنی کې موجود دي. د مثال په طور الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. مؤمنان
چیرې نه نیسي کافران او غیر مسلم په دوستۍ سره. هغوی خپل دوستان نه ګڼي بلکې هغوی سره دشمني کوي. ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. که چا د کافرو سره ولا وکړه او موالات یې وکړه، دوستي یې وکړه، د دوستانې لاس یې ورکړه، نو الله سبحانه وتعالی به د ده سره هغه معامله وکړي او الله سبحانه وتعالی ته هیڅ نقصان نشي رسولی، بلکې نقصان یې هغه خپل دی. دارنګه الله سبحانه وتعالی په بل ځای کې فرمایي ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. دا کافران مشرکین یهود نصارا دوی غواړي ای مؤمنانو مسلمانانو چې تاسو هم کافران شئ او د دوی په شان شئ یو برابر. فلا تتخذوا منهم اولیاء. الله وایي چې بس دو سره دوستانی مه کوئ، دو سره مینه او محبت مه کوئ او دوی سره خپل رازونه مه شریکوئ. نو ځکه الله سبحانه وتعالی په مستقل آیت کریمه کې مؤمنان مخاطب کړي. مؤمناتو ته او مؤمنانو ته دا خطاب دی. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای د ایمان خاوندانو، ای هغه کسانو چې ځان ته مؤمنان وای، د ایمان تقاضا دا ده، د ایمان د مقتضیاتو نه دا خبره ده. الله سبحانه وتعالی هغه فرمایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین. ای د ایمان خاوندانو، منیسئ تاسو یهودیان او نصرانیان یعنی کفار او مشرکین په دوستۍ سره، په محبت سره، بلکې بعضهم اولیاء او بعض، دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي، په خپلو کې د یو بل سره مینه لري او د اسلام په خلاف، د قرآن کریم په خلاف، د پیغمبر علیه السلام په خلاف او ستاسو ای مؤمنانو په خلاف په خپلو کې سره یو دي او ستاسو مقابله کوي. او چا که دیو سره محبت وکړه، موالات یې وکړه، ولا یې وکړه، دوستي یې وکړه، محبت یې ورسره وساته، نو دا د دوی د جملې څخه دی. ومن یتولهم منکم فانه منهم. چا چې ستاسو نه ای مسلمانانو د دو سره موالات شروع کړه، ولا یې شروع کړه، دوستي یې شروع کړه، محبت یې شروع کړه او رازونه یې شریک کړه ورسره، نو پوه شه په دې خبره چې دی د دوی د جملې څخه دی. نو ځکه یو عالم محقق او مفسر دعوتګر په خپل کتاب کې لیکلی دي او د دې آیت وای مطلب هغه دا راوځي چې ومن یتول النصرانی فهو نصرانی، ومن یتول الیهودی فهو یهودی، ومن یتول المشرک فهو المشرک، ومن يتولى الكافر فهو كافر، ومن يتولى الهنود فهو من أهل الهنود. څوک چې یهود سره مینه کوي او دوستی کوي نو دی د دوی د جملې څخه دی، او څوک چې د نصاراو سره، مشرکینو سره یا هندوانو سره یا غیر مسلمینو سره موالات او دوستی کوي، محبت ورسره کوي، رازونه ورسره شریکوي، نو دا هم دقسې دی د دوی په شان او د دوی په حکم کې. نو ګڼ شمېر آیتونه دي قدرمنو په باره د ولا د برا کې چې الله سبحانه وتعالی مونږ د کافرو مشرکینو یهودو نصاراو د دوستۍ او د هغوی د محبت نه یې منع کړي. خو را به شو دې خبرې ته، مؤمنان خو محبت کوي، دوستی کوي،
مینه کوي او لاس د دوستۍ ورکوي، خو چاته؟ خپلو مؤمنانو ته، خپلو مسلمانانو ته او خپلو وروڼو ته او خپل د اسلامي امت هغه بچیانو ته چې هغه د ده ورور دی. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، یقینا مؤمنان په خپلو کې ورونه دي او مؤمنان په خپلو کې یو دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم لآدم و آدم من تراب، ټول د یو آدم علیه السلام اولاد بچي. او بیا په حدیث کې دا فرمایي فضیلت په عرب نشته په عجم، یا فضیلت د عجم په عرب نشته، د تور په سپین نشته، بلکې که فضیلتو بهتري وي بالتقوا، هغه د الله سبحانه وتعالی په تقوا سره دی، پرهیزګارۍ سره دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي معیار د غوروالي بهتروالي هغه قدرمنو ایمان او تقوا دی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله وایي ای خلکو ما پیدا کړي د یو آدم علیه السلام نه او بیا مې ګرځولي قبیلې قومونه او خاخونه او په مختلفو ژبو باندې، په مختلفو رنګونو باندې، په مختلفو ذوذاتونو باندې ما پیدا کړي. خو په تاسو کې غوره او بهتر او افضل د الله په نزد هغه اکرمکم عند الله اتقاکم، چې چا کې تقوی پرهیزګاري وي، د الله یره وي پس د ایمان او د اسلام نه، نو هغه الله ته محبوب دی، د الله په نزد غوره دی. نو ځکه علما کرام په باب د ولا و برا کې خلق په درې قسمه په درې ډوله تقسیم کړي دي. یو دا ده چې یووالي موالاتا خاصه، هغه مینه او محبت هغه خاص د خصوصیت نه دی چې هغه سره به مینه کوي، محبت به کوي، بلکې چرې به ورسره عداوت نه کوي، چرې به ورسره دشمني نه کوي. چې هغه وایي څوک دي؟ هغه مؤمنان دي چې خالص مؤمنان په شان د انبیا علیهم السلام، په شان د صدیقینو، په شان د شهداو، په شان د صالحینو، او د دو په رأس کې او سر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د هغې نه وروسته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، او د هغې نه وروسته تابعین او اتباع التابعین الی یومنا هذا، چې څوک مؤمنان دي، مسلمانان دي د اسلامي امت، هغه رښتیني او هغه شهدا او هغه مخلصین خلق دي. د هغو سره مینه، محبت، دوستی، اظهار د یک جهتي او قدر و عزت دا یو نوع ده د دې خلکو سره چې هغه باید مسلمانان محبت ورسره ولري، ولا ورسره ولري، موالات ورسره ولري. دویم قسم د هغه خلکو نه چې د هغو سره مطلق محبت به نه کوي، بلکې د هغو سره به معادات کوي، برا او دشمنی به ساتي. چې هغه کوم خلک دي؟ هغه مشرکین دي، کفار دي، یهود دي، نصارا دي، چې د هغو سره به مؤمنان مسلمانان خپله دشمني هغه جاري ساتي. لکه مخکې آیتونه هغه ذکر شو چې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، تاسو یهودیان، نصرانیان، مشرکین، غیر مسلمین په دوستۍ سره مه نیسئ، محبت سره یې مه نیسئ، بلکې هغو سره دشمني پکار ده،
هغو سره عداوت او بغض پکار ده. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو د اوچت صفتونو نه یو دقه صفت ښیي. فرمایلی دي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یقینا پیغمبر علیه السلام د هغه ملګري صحابه دوی د کافرو په مقابل کې سختو او سخت دریځ او موقف لاره، دشمنی او بغض او عداوت ورسره لاره، او مسلمانانو کې په خپلو کې یو بل سره مینه و محبت یو او یو بل ته لاس ورکاو، نرم دل. او دا د صحابه کرامو ډېر اوچت صفت و. بلکې بل ځای الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین. وی که څوک ستاسو نه د دین نه واوړي نو الله سبحانه وتعالی قادر دی چې نور خلق او ولس او بندگان به پیدا کی چې هغوی به د کافر په مقابله کې سخت وي، د مؤمن په مقابله کې به نرم وي، جاریږي قربانیږي به ترې، او د الله په لار کې به جهاد هم کوي. ولا یخافون لومة لائم، او د ملامت کوونکو نه به پروام نه ساتي، ویریږي به هم نه او پروا به هم نه. نو دا د صحابه کرامو هغه اوچت صفت. نو باید مؤمنان مسلمانان دغه صفت هغه په خپل ځان کې پیدا کړي، او دغه صفت چې چا کې پیدا شي نو هغه مؤمن دی، کامل مؤمن دی، د کامل ایمان خاوند دی، او دغه د مسلمانۍ د ایمان د نمایندګي کوي په دې صفت سره. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د داسې خلکو سره معادات، دشمنی او کرکه او نفرت په مسلمان باندې هغه فرض کړی ده. پاتې شوه دا خبره چې مسلمان چې کله چا سره معادات کوي یا موالات کوي، من وجه محبت ورسره کوي، من وجه بغض ورسره ساتي. داسې خلک چې ګناهګار وي، فسق کوي، فجور کوي، معصیت کوي او د الله نافرمانی کوي، نو په دې وجه د هغه سره دی نفرت کوي او بغض ساتي او دشمنی کوي. او کله چې مؤمن دی په دې حیثیت چې ایمان والا دی، توحید والا دی، منځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج کوي او ښېګڼې کوي او ښه صفتونه لري، نو په دې وجه باندې مینه کوي ورسره، دوستي کوي ورسره، چې د دې مصداق هغه عصات المؤمنین دي چې ګناهګار مؤمنان دي، چې مؤمنان دي، ایمان لري، خو بعضې داسې کارونه چې هغه ګناهونه دي هغه ترسره کوي. نو من حیث الایمان مینه کوي، من حیث الفسق والفجور والمعصیت کرکه کوي، نفرت کوي. نو دا درې ډوله په دې باب د ولا او برا کې علماو ذکر کړي دي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو له د دې مسلې چې هغه ولا او برا ده په دې باندې پوه کړي، او په دې باندې دې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې په عمل وکړو. یو چا سره چې مینه کوو د الله دپاره، یو چا سره چې بغض ساتو د الله دپاره. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان. چا چې د الله دپاره ورکړه کوله، د الله دپاره منع کوله، د الله دپاره محبت ساته، د الله دپاره بغض ساته، نو د ایمان کامل دی او مکمل ایمان والا دی. الله سبحانه وتعالی دی د دې حدیث موږ او تاسو مصداق وګرځئ، او نورم په الله جل شانه سپارم تر بلې حلقې پورې. الله په امان وفي امان الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد